لسګونه لیکوالان او فکري مبارزین چې د لوګر د اطلاعات او کلتور په ریاست کې راټول شوي وو په نظامي ډګر کې کفري نړۍ ماته وبلله، مګر د فکري جګړې پر دوام او نښو نښانو یې ټینګار کاوه. دوی شته نظام د نړۍ په کچه په اسلامي قوانینو برابر او حقپال اسلامي نظام وباله او ژمنه یې وکړه چې د تیر 100 کلن اشغال پاتې کرغېړنې مفکورې به له منځه وړي. همداراز د لوګر له ټولو ځوانانو وغوښتل چې د نظام د ملاتړ او ساتنې په موخه دي خپل قلم او فکر وکاروي. نو اوس هم دې ته تیار یو چې په څنګه په جهادي مبارزه وکړه مخکې له نظام راتګ څخه او همدارنګه فکري مبارزه هم کړې ده. اوس هم دې ته تیار یو هغو پورې مبارزه کوو یا اسلامي نظام مکمل په خپل هیواد کې همدارنګه په نړۍ کې راولو او یا په دې لاره کې موږ د شهادت جام نوش کړو. له دغه ناستې څخه زموږ هدف دا و چې دلته ټول ملګري د لوګر ځوانان فکري او عقیدوي ځوانان راجمع سو او د سالم روزنې د نوي نسل د سالم روزنې لپاره کار وکړو او د سالم ټولنې لپاره د سالم ځوانان وروزو او هغوی ته یو ښه اسلامي او دیني او عقیدوي فکر وړاندې کړو. لوګر د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس رفیع الله صمیم د دغو ځوانو قلموالو د مبارزې ستاینه وکړه او له دغو ځوانانو یې وغوښتل چې څنګه یې په تیر 100 کلن انقلاب کې د ټوپک پر مټ د اشغالګرو غرور مات کړ، همداسې د اوس د قلم له طریقه د دوی افکار شنډ او وچ کړي. د دې پروګرام د مدلن هدف دا و چې لوګر ولایت کې هغه مبارزین او داسې قلموال ملګري چې هغه ته پارک او سره جمع شي منسجم شي تر څو خپل هیواد ته نظام ته او د رعایت د قلم له ادرس نه خپل خدمات او داسې وړاندې کړي ورته. غوښتنه مو دا ده دوی نه چې دوی خپل قلم د هغه څه کې مصرف کړي کوم ده چې زموږ ولس او زموږ ټولنه او د نظام او د رعایت ورته ضرورت لري، که د وحدت مسایل دي، که د ارتقا مسایل دي، علمي مسایل دي، ورته هغه مسایل چې په دې کې مجموع کې د ولس او د رعایت او د نظام او د ټولې ټولنې پکې خیر وي، په هغه څه کې مصرف کړي، په هغه څه کې خپل قلم ونه کاروي کوم کې چې موږ لپاره خیر او ضرورت نه وي. د یادونې وړ ده چې د تیر 100 کلن اشغال پر مهال د هیواد د نورو ځوانانو ترڅنګ د لوګر ځوانانو هم د کفري فکر او کلتور پر وړاندې له هیڅ ډول مبارزې ځانونه نه دي سپمولي او په دې لاره کې یې ګڼ شمېر قربانۍ ورکړې دي.